حکیم علامت مولانا اشرف علي تنوي صاحب کتاب لري مناجات مقبول. ما بار بار ویلي دي چې دا کتاب پیدا کړي، دا کتاب پیدا کړي. یو نفر ماته ویل ته چا مرید یې؟ ته چا مرید یې؟ د کوم شیخ لاس دی نیولې دي؟ مال زه د درو کسانو مرید یم. ول دا څنګه ترتیب؟ مال ول د چا؟ مال د شاه ولی الله محدث دهلوي صاحب مرید یم. شفاء العليل د شاه ولی الله محدث دهلوي صاحب یو کتاب دی، په هغه کې 15 قسمه اوراد لیکلي دي. دغه 15 آیاتونه سلسل واره وایس الله عزوجل به مو انجام درسم کې. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یو اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دعاء وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. دا سور دا دري. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. دا سلور اني مغلوب فانتصر. دا پنځه. دا د ټول د هغه انبیاء او حکایتونو دعاګانې چې د مشکل په وخت کې ویلي دي. نن زموږ د ملک او د دې خاورې هر سړی باید دغه دعاګانې وکړي. که غواړئ دا وینه نوره ختمه سي، یو خو د مجاهدې ضرورت دی. مجاهده خو به د حق باطل تر قیامت پورې روانه. الجهاد ماض الى يوم القيامه. د کفر او د اسلام معرکه به تر قیامت روانه. نه تر هغه وړاندې دا شان به سړی وایي دا معصوم ویني چې تویږي. د دې معصوم وینو تویدل اعمال غواړي، اوراد غواړي. په اعمال او اوراد باندې الله عزوجل هر څه سموي. یونس علیه السلام ماهی تیر کې په دریاب کې الله عزوجل څه ورته فرمایل؟ ای یونس دغه ورد وایه مشکل سي خلاصون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نو ما درته ما در شاه ولی الله محدث دهلوي صاحب مرید یم. اول دا څنګه غمړ دي ته څنګه مرید؟ ما دا شاه ولی الله محدث دهلوي صاحب لیکلي چې دا 15 آیاتونه ورځ سلسله وروایست او زور غواړي هر څوک یې نشي ویل درته وایي. وخت غواړي دا ګرځلاو غواړي ګرځي به را ګرځي